د کورمې پښتنو ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین بیان راغی. د منظور پښتین د بیان 5 مهم ټکي کوم دي؟ منظور لالا د کورمې پښتنو څخه څه وغوښتل؟ ولې منظور پښتین خپل بیان کې ناوخته کړه؟ دا ټول جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د کورمې ایجنسۍ خپل منځي مخالفتونه لا هم نه دي حل او لا هم د دې سیمې دواړه مذهبي ډلې شیعه او سنیان یو د بل وینو ته ناست دي. وخت ناوخت یو پر بل بریدونه کوي چې دواړو غاړو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوړي. که څه هم د خیبر پښتونخوا د یو شمېر مخورو پښتنو مشرانو په منځګړیتوب د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ سوله او وربد وشو، خو لا هم دا مسله نه ده حل شوې او لا هم دواړه ډلې یو پر بل بریدونه کوي. له دې ډزبند وربند او سولې کولو وروسته د ځایي رسنیو د معلوماتو پر حواله په تازه نهدو کې نږدې 60 تنه په شهادت رسېدلي او د سلو ډېر نور ټپیان شوي دي. منظور پښتین چې د دې سیمې حالت ولید راځي او خپله جرګه په کورمه کې راټولوي. د کورمې پښتنو ته په خپل بیان کې 15 په تول تللې خبرې کوي او هغوی ته د خپل اصلي دښمن انځور ورښایي. منظور پښتین د کورمې پښتنو ته په خطاب کې وویل دا ژوند تیریږي، دا هاوره به غرقه شي. دوی دومره لوچک او لوفر الزامات په ما ولګولو، بیا یې زما ریښتینولي په خپلو سترګو ولیده. منظور پښتین زیاته کړه که تاسې د کورمې پښتانه نور جرګې هم کوئ ویې کړئ، خو د منظور پښتین د اخیري او وروستۍ خبرې ته به بیا هم راځئ او دا خبره به هرومرو منئ، ځکه له دې خبرې ګرځېدل ناممکن او حتی ستاسې د نسلونو د ورکېدو ضامنه ده. منظور پښتین د کورمې پښتنو ته وویل چې پښتنو بس کړئ، نورې تجربې مه کوئ، خپل قومي وحدت د ژمن پاتې شئ، بله لار مو د خلاصون نشته. سوله وکړئ او ټول د پنجابي دښمن پر وړاندې په ګډه راپاڅېږئ. د کورمې شیعه او سني پښتنو ته ډېر مشران او محور په جرګه وننواتې لاړل، خو د هېڅ یوه خبره او ننواتې یادو دواړو ډلو ونه منل. وبلیدل شي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ننواتې او جرګه منل کېږي که نه، وخت به یې روښانه کړي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ښه وخت.